مؤمن مري د تندي د خولې سره د مؤمن دپاره مرګ یو تحفه ده. دا روایت امام بیهقي په شعب الایمان کې راوړی. شعب الایمان کې مرګ څنګه تحفه ده د مؤمن دپاره. ارجعي یو جواب دا شو. بل بل جواب دا مبارزه ملاوي شي. ټول جوابونه صحیح دي. مرګ تحفه ده د مؤمن لپاره. د الله سره ملاقات، ښایسته ژوند، جنتونه، نعمتونه، سکون، د دنیا د غمونو نه راحته، دمه کېدل، ټول تحفه ده د مؤمن لپاره. خو د هغه سړي دپاره چې هغه آخرت له څه کړي، دینداري کړي، د هغه دپاره تحفه ده. دا روایت امام بیهقي راوړی او سندن کمزوری دی. خو دا خبره د نورو حدیثونو نه ثابته ده چې هغې کې بعض موږ سره تېر شوي دي. وعن بريدة رضي الله عنه بريدة وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن مري د تندي د خولې سره. دا حدیث امام ترمذي امام نسائی امام ابن ماجه راوړی. مؤمن مري د تندي د خولې سره. د دې څه معنی ده نو علماوی په شرح کې بعض خبرې بیان کړي دي. یوه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب وی دا دی چې په مؤمن باندې د ځنکدن سخته ډېره وي. نو کله چې په سړي باندې سخته ډېره شي نو په تندي باندې خوله راځي. کله چې په سړي باندې سخته ډېره شي په تندي خوله راځي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده مؤمن باندې د مرګ سخته ډېرې. مخکې موږ سره حدیثونه تیر شو. عایشه رضی الله عنها وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ کومه سخته راغلې ده دا نه په چا راغلې ده او نه به راشي. نو مؤمن باندې کله د مرګ سخته دومره زیاته شي چې په تندي باندې خوله راشي. بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده یو معنی دا ده چې د ښه خاتمې یوه نښه دا ده لازم نه دی چې دا خبره یاده کړئ لازم نه دی چې خو یوه نښه یې ده ځکه چې د ښې خاتمې ډېرې نښې دي. یوه پکې دا ده نو داسې نه د بعضو مؤمنانو مسلمانانو کې دا مسئله چې ته ورته وایي چې د ښه خاتمې دا نښه ده که دا نښه بیا په چا کې ونه لیده بیا په ده فتوا ورکوي دی په بد مرګ مړ دی. لکه اوس د ښې خاتمې یوه نښه دا ده چې سړی په آخري وخت کې څه ووایي لا اله الا الله. خو که چا ونه وي جهنمي دی څنګه الله اعلم. داسې هم کیدی شي چې ښه دینداره سړی جنتي سړی مړ شي او آخري وخت کې لا اله الا الله ونه وایي. کیدی شي که نه شي کیدی شي. نو دا مطلب به چېرته هم د یو عالم د خبرې نه نالي چېرې د ښې خاتمې دا نښه ده بس چې دا په چا کې نه وي دی به جهنمي او بس دی بېدینه مړ شو. بعض علما وایي د دې مطلب دا دی چې مؤمن چې مري نو د ښې خاتمې یوه نښه دا ده چې الله یې کله ناکله د بعضو خلکو دپاره راښکاره کړي او هغه دا چې د ده په تندي باندې خوله راځي. که سخته پې نه وي د مرګ او ځنکدنې ډېر سخت هم نه وي خو بیا هم پرې تندي باندې خوله راځي. او دا د ښه خاتمې یوه نښه ده. د ښه خاتمې یوه نښه دا ده چې په تندي باندې خوله راشي.